د ننګرهار هوایي ډګر ترمینل ته نږدې د یو شمېر پروژو رغنیزې چارې پیل شوې. د جلال آباد هوایي میدان امیر مولوي عتیق الله وسیق وایي د جلال آباد هوایي ډګر کې د پارکینګ ترڅنګ ګلدانونه جوړوي او هڅه کوي چې میدان په معیاري ډول جوړ کړي. په آینده کې هم کوشش کوو چې نور هم د پرمختګ لپاره او د ولس د اسانتیا لپاره کوشش کوو چې د میدان نور هم معیاري کړو. دغه راز د ننګرهار بشري سرچینو مسؤل مولوي محمد طاهر جلالي وایي د دې ولایت رهبري په ډیری سیمو کې د یو شمېر رغنیزو پروژو پلان لري چې په نږدې وخت کې به عملي شي. د ننګرهار ولایت مقام په نظر کې انشاءالله داسې نورې پروژې هم لري چې ملک او نظام ته د هیواد ته بیا په خاص تور ننګرهار ته لکه څنګه چې میدان هوایي ته دغه پروژه یا دغه چې کومه بیرغونه ده ورته منظور کړي او اوس انشاءالله په لنډ وخت کې به پیل شي. داسې ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې هم انشاءالله جریان لري او مقام په انشاءالله کوشش کوي چې نورې پروژې هم تطبیق کړي او کار مخې ته یوسي. ورته وخت د قراردادي شرکت انجینر زمری نوري وایي پر دغه پروژه شاوخوا 1 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یوې میاشتې په موده کې به کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په دې کې موږ په 3 بخشونو باندې کار کوو. یوه برخه د دې بوټو کټ کول دي او دویمه برخه د هواکاري او صفاکاري ده. په دریمه برخه کې به د ځینو ګلدانونو او آبادۍ برخه ده چې هغه کې موږ چمنونه مهداز کوو. پرانه د ګلدانونو د ګلدانونو تعمیر دی چې دا به انشاءالله تر 1 میلیون پورې لګښت وکړي او د یو میاشت یا څو ورځې باندې یو میاشت کې انشاءالله تکمیلېږي دا پروژه. په دغه پروژه کې لسګونه خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې. مسؤلین زیاتوي د اسلامي امارت واک ته د رسېدو په لومړي ځل د ننګرهار هوایي ډګر کې د بیا رغونې د یوې پروژې چارې پیل شوې.